پوهیږئ د ژوند ټول کارونه په منډه نه کېږي. ځینې وخت اړتیا پیښیږي چې لږ آرام وکړئ، بل ځان ته استراحت ورکړئ او خپلو تېرو کارونو ته پام وکړئ. خپل کارونه وڅېړئ او ووینئ چې آیا د ژوند په سمه لار روان یې که نه. د سمو او ګټورو کارونو لپاره ځان وستایئ او که چیرې په کړنو کې مو ستونزې وي نو هغه اصلاح کړئ. دا کار د دې سبب ګرځي چې یو نوی ځان جوړ کړئ او خپلو موخو ته انګېزه زیاته کړئ. په ژوند کې ځینې داسې کسان شته چې له دوی سره په پاتې کېدو به ښه خوند واخلي، لیکن په یاد ولرئ له دوی سره په پاتې کېدو کې خپلو موخو ته نشئ رسېدی. کله مو چې ماته وخوړه بیرته راپورته شئ او له ځانه وپوښتئ آیا زما ټول ځواک همدا و؟ افکار مو دوباره پیاوړي کړئ. بریالي وګړي ځان ښه کنټرولوي ځکه چې احساس لري او هیجاني اشخاص دي. بریالي وګړي د موقتي ماتو خوړلو پر وړاندې وایي دا لار یوه تېروتنه وه، راځه بله لار به وازمایو. په یاد ولرئ بایلونکي هغه څوک دي چې له ماتې